د یو نوکر عجیبه کیسه. یو نوکر ډیر زیات تابعدار او منونکی و. مالک ترې خوشحال شو او په تنخوا کې یې 15 روپۍ ورزیاتې کړې. خو د نوکر په تابعداري کې هیڅ فرق رانغی او په سم ډول یې له مالک څخه مننه هم ونه کړه. مالک سخت په غوسه شو چې ما د ده تنخوا کې 15 روپۍ زیاتې کړې او دا ان له ما څخه سمه مننه هم ونه کړه. نو هغه و چې بیرته یې د نوموړي له تنخوا څخه 15 روپۍ کمې کړې. د نوکر تابعداري بیا هم هغسې و او د تنخوا په کمېدو یې مالک ته هیڅ شکایت او ګیله ونه کړه. مالک هغه راوغوښت او ورته یې وویل: ډېر عجیبه انسان یې، ما ستا په تنخوا کې 15 روپۍ زیاتې کړې، بیا مې بیرته کمې کړې، خو په تا کې هیڅ بدلون رانغی. آخر ولې؟ نوکر وویل: تاسو لکه چې پر خپل ځان د رزق ورکوونکي ګمان کړی. زما زوی پیدا شو، په سبایي تاسې 15 روپۍ زیاته کړه. نو زه پوه شوم چې الله پاک راته د زوی له راکولو سره سره د هغه رزق هم راکړه. پس د هغه شکر مې ادا کړ. بیا چې په کومه ورځ تاسې زما له تنخوا څخه 15 روپۍ کمې کړې، نو په هغه ورځ زما مور وفات شوه. فکر مې وکړ چې مور مې له ځان سره خپل رزق هم یوړ. نو بیا مې هم د الله پاک شکر ادا کړ او مطمئن شوم. مالک په ژور فکرونو کې ډوب شو. نوکر هم لږ شیبه خاموش و. بیا یې ژور ساه واخیسته، سر یې راپورته کړ او مالک ته داسې وویل: صاحب، دا د رزق او روزي فیصلې کوم بل ځای کې کیږي. انسانان خو بس یوازې د یو بل لپاره اسباب جوړیږي، نه رزق ورکوونکی. که مو دا کیسه خوښه شوې وي نو کمنټ کې جزاک الله ولیکئ.